بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو ملګرو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. تیر درس کې موږ تاسو د مایکروسافت پاورپوینټ پروګرام د ډیزاین ټیب مکمل خلاص کړو. نن برای شو یو پریزنټیشن برا واخلو او تر دې وروسته به موږ تاسو په ترانزیشنز باندې کار وکړو. ترانزیشنز او بل هم انیمیشنز لرو. اول خو تاسو باید پر دې باندې پوه شئ چې دغه ترانزیشن او انیمیشن ترمنځ فرق څه دی. زیاتره ملګري او دوستان داسې فکر کوي چې دغه ترانزیشنز او انیمیشنز یو کار مخته وړي. حال دا چې دوی دواړو ترمنځ یو لوی فرق ده. ترانزیشنز چې د سلایډونو ترمنځ چې موږ تاسو له یو سلاید بل سلاید ته اوړو، نو د دې پورې مربوط موږ تاسو ته ترانزیشنونه دي او مختلف سټایلز او ډیزاینونه دي. فرض که زه راځم F5 وهم او د F5 څخه وروسته دا ماته سلاید شو کې راځي یا پریویو کېږي. زه چې کله کلیک کوم ماته بل سلاید راځي او بیا چې کلیک کوم ماته بل سلاید راځي. د کلیک په ترو سلایډونه بدلیږي، خو اوس ساده دی، په ساده شکل دا سلاید بدلیږي. زه راځم دغه ترانزیشن ته ورته وایم چې ته داسې کار وکړه چې دغه لومړی سلاید ته چې دی دغه ډول یو ترانزیشن اپلای کوم. دوم سلاید ته زه راځم او ورته وایم چې دې ته په دغه شکل یو ترانزیشن ورکوم، او دریم سلاید ته راځم او دې ته دغه ډول یو ترانزیشن ورکوم. ګورئ زه چې اوس لومړی سلاید ته راځم F5 سره زه دا ځان ته سلاید شو یا پریویو اخلم. ګورئ لومړی خو چې موږ تاسو سره دغه سلاید راغی د باټم له خوا څخه راغی، دا افیکټ په دې باندې اپلای شو. اوس کلیک کوم چې دوم سلاید راشي. ګورئ دوم سلاید په دې شکل موږ تاسو ته راغی، ځکه دغه ترانزیشن ما ورته ان کړ. دریم سلاید راشي، ګورئ دریم سلاید په دې شکل راغی. یعنی دا زمونږ تاسو سره د ترانزیشن په ترو باندې دغه د سلاید نه سلاید ته وړو او څه ډول دغه سلاید نه سلاید ته وړي، کوم شکل کوم فارمات، دغه ترانزیشن مختلف ډیزاینز دي، دا موږ په اپلای کوو. د سلاید نه سلاید پورې مربوط خبره ده. خو ول انیمیشن چې دی بیا په یو سلاید کې دننه چې موږ سره څومره عکسونه اوسیږي، آبجیکټس اوسیږي، خط ټیکس اوسیږي، د هغې د راتګ سټایلونه دي. فرض که زه اوس هم دغه لومړی سلاید ته راځم او ورته دا عکس انتخابوم، او له دې وروسته زه راځم انیمیشن ته، زه ورته وایم یوازې دغه عکس ته انیمیشن ورکوم. دا د سلاید نه سلاید ته چې زه هغه انیمیشن ترانزیشن نه اخلي، دا انیمیشن اخلي. فرض که زه ورته وایم چې دغه سلاید کې دغه عکس ماته په دې شکل راشي، دا په دې اپلای شو. همدا ډول دا ورته انتخابوم، ورته وایم دا لیکل دی په دغه شکل راته ویلی شي. اوس زه څه کوم؟ اوس لومړی سلاید ته راځم F5 وهم، چې کله کلیک کوم سلاید نه سلاید ته چې ما کوم ترانزیشن ورکړی هغه راځي ماته، او بیا کلیک کوم سلاید نه سلاید ته چې کوم ترانزیشن ما ورکړی هغه ماته راځي. اوس چې کلیک کوم انیمیشن ماته راځي، ګوري دغه عکس یعنی د سلاید، او بیا چې کلیک کوم ګوري دغه ټیکس هم ماته راځي. یعنی د ترانزیشن او انیمیشن ترمنځ همدا فرق دا دی چې ترانزیشن سلاید نه سلاید ته چې هغه سټایلونه او ډیزاینونه اپلای کوي درته. انیمیشن د یو سایت په داخل کې د یو سلاید په داخل کې چې څومره عکسونه وي در سره، ټیکس وي در سره، آبجیکټس وي، د هغې انیمیشن په د هغې باندې اپلای کولی شي چې له کومه خوا نه راشي، په کوم ډیزاین او په کوم شکل راشي. نو دا د ترانزیشن او انیمیشن ترمنځ همدا فرق و. زه لومړی سلاید ته راځم او له دې څخه وروسته ترانزیشن ته راځم او زه وایم دغه سلاید ته زه دا ډول ترانزیشن اپلای کوم. که چېرته دغه ترانزیشن ستاسې خوښ نه شو، تاسې راشئ دلته ډېر زیات شکلونه لري، دا ورته انتخاب کوئ. ګوره دا دغه ډول یو ترانزیشن دی. مختلف ترانزیشنونه دي، هر یو چې ستاسې خوښه او تاسې ورته هماغه انتخاب کوئ، هماغه ترانزیشن به ستاسې په سلاید باندې اپلای شي. فرض که دغه یو ترانزیشن ما ځان ته انتخاب که، او له دې وروسته ته غواړې چې دغه ترانزیشن په ټولو سلایډونو باندې اپلای شي که یوازې په همدغه سلاید باندې. که چېرته دلته راشي ورته اپلای ټو آل ورته ووهم، نو دا ترانزیشن به ټولو سلایډونو ته همدغه یو ترانزیشن اپلای کېږي. کله هم چې زه F5 سره پریویو اخلم یا سلاید شو اخلم،
چې ما سره د یو سلاید نه بل سلاید ته ځي یا یو سلاید چې بدلیږي بل سلاید راځي همدغه یو ترانزیشن به په ټولو باندې اپلای شي په همدغه یو ترانزیشن شکل باندې به ماته راشي خو په دې شرط چې زه ورته لومړی دلته ترانزیشن انتخاب کړم او له هغې نه وروسته ورته اپلای ټو آل کړم خو که چېرته اپلای ټو آل نه کړم دې ته ما دا ترانزیشن انتخاب کړ دې سلاید ته دوم سلاید ته راځم ما ورته وایم دې ته دا یو انتخابوم یا ورته دا کټ انتخابوم یا شارپ ورته انتخابوم اوس ګوري زه لومړی سلاید ته راځم او F5 سلاید شو اخلم ګوري لومړی ترانزیشن خو ما سره دغه و چې تیر شو چې کله کلیک کوم دوم ترانزیشن ګوري په دې شکل راغی یعنی دغه کار هم موږ تاسو په پاور پوینټ کې کولای شو چې دغه ترانزیشنز چې کوم دي د هر یو سلاید د مختلف ترانزیشن ورکو او کچرته غواړو چې یو ترانزیشن په ټولو اپلای کو ترانزیشن به ورته دلته سټایلونه دي انتخاب کوي او به اپلای ټو آل کوي بل موضوع دلته پریویو د موږ سره پریویو موږ سره څه کار کوي دغه یو ترانزیشن د ما پیان ک غواړم پریویو وګورم پریویو باندې کلیک وکړئ تاسو ته پریویو شو کوي همدا ډول دغه سلاید تر اعظم په دې ورته هم څه ډول ترانزیشن اپلای شوی دی پریویو ته راشه دلته کتلی شي F5 مو هم دغلته وګوره دریم سلاید انتخابوم دا پریویو کوم په دې هم دغه ډول ترانزیشن اپلای شوی دی نو دا موږ تاسو سره د ترانزیشن ډیزاینونه او شکلونه دي هر یو ډول چې تاسو خوښه او تاسو کولای شئ چې اپلای کړئ خو هم چې په یو سلاید اپلای کوئ که په هول پریزنټیشن سلایډونو باندې اپلای کوئ زه بیرته راځم لومړی سلاید ته کله هم چې ما پر دې باندې ترانزیشن افیکټ اپلای که ګورئ دغه افیکټس اپشنز هم موږ ته راځي زه د دې پریویو ګورم دا دغه ډول یو ترانزیشن دی خو کله چې زه افیکټس ته راشم دلته وایي چې هاریزنټل شکل باندې دا درته راوړم که ورټیکل زه ورته وایم ورټیکل ګورئ اوس په ورټیکل شکل یې ماته خلاصوي خو یو خبرې ته مو پام وي چې دغه هر یو ترانزیشن چې موږ تاسو انتخابو د هغې ځان ته افیکټس اپشنونه لري بعضې لري او بعضې نه لري فرض که زه وینډو دې ته انتخابوم دا ترانزیشن په دې باندې اپلای کوم بیا راځم د دې افیکټس ته دا هم دغه دوه ډوله افیکټس لري یا فرض که زه دلته راځم دا پریویو ګورم چې څه ډول ترانزیشن دی دا ډول ترانزیشن دی کلیک کوم ګورئ د دې افیکټ اپشنونه به زیات دي ډایمونډ افیکټ دی په دې شکل درته شو کوي پلس دی وای په دې شکل درته شو کوم ان دی په دې شکل شو کوي او اوټ دی په دغه شکل درته شو کوي نو کله هم چې تاسو ترانزیشن ته راځئ خپل یو سلاید ته یو ترانزیشن له دې ځایه ورکوئ او هغه ترانزیشن چې په اپلای کېږي د هغې مربوط افیکټس هم تاسو کولی شئ چې وګورئ او په خپله خوښه یو افیکټس هم پې اپلای کړئ چې دغه ترانزیشن کوم یو به د رایټ طرف نه راشي لیفټ نه راشي سرکل شکل باندې راشي څه رقم تاسو ته راشي هغه سلاید نو هغه به یې داسې کولی شئ چې د افیکټس اپشن په ترو باندې ځان ته اپلای کړئ بله موضوع موږ سره دلته د ټایمینګ ده ګورئ زه دغه لومړي سلاید کې ولاړ یم او زه دلته راځم لومړی کار خو دلته ټایمینګ کې دا دی چې په دغه سلاید باندې ساوند اپلای کولی شم چې کله سلاید نه سلاید ته زه اوړم یو ساوند باید ولري زه راځم ورته وایم دغه ایرو ساوند انتخابوم او پریویو کوم ګورئ یو غږ یې وکړه یا راځم ورته وایم دا غږ صحیح نه دی دغه یې ورته انتخابوم پریویو یې ګورم ګورئ نو موږ تاسې کولی شو چې په هر سلاید باندې یو ځانګړی او خاص ساوند هم اپلای کړو چې کله سلاید نه سلاید ته اوړو یو خو به ترانزیشن لري ولې ترانزیشن سره څنګ کې باید یو ساوند هم راشي فرض که زه راځم بیرته خپل دغه سلاید ته او په دې زه وایم چې دغه ترانزیشن ما ته اپلای کړه او ورته وایم ساوند بیخي پکې مه ورکوه او نو ساوند ورته انتخابوم خو دغه ساوند چې ته غواړې اپلای کړې دغه ساوند دپاره دا وخت څومره ورکړې چې دا ساوند لږ وخت واوسي که ډېر وخت واوسي دا کار هم پکې کولی شو زه ورته وایم چې دا ساوند چې دی 25 ورته انتخابوم او چې کله مې 25 ورته انتخاب کړو اوس یې پریویو ګورم دا ساوند به ډېر زر موږ سره راشي او زر به تیر شي ګورئ ډېر زر راغی او ساوند اوس نه لري ساوند به ورته انتخاب کړو ځکه ساوند خو ما نن کړی دی او اوس ورته پریویو ګورئ ډېر زر موږ سره دا ساوند تیر شو که چیرې به یې غواړئ چې دغه ساوند لږ دوامدار واوسیږي نو د دې ځای تاسې ورته کولی شئ چې د اندازه زیات کړئ فرض که زه راغلم دغه سلاید ته ما ترانزیشن ورکړی دی همدا ډول راځم دې ته یو انیمیشن هم ورکوم
انیمیشن ته راځم ورته دا یو انیمیشن ورکوم یا فرض کړه راځم یو بل انیمیشن ورته ورکوم دغه انیمیشن به ورته ورکو هم ترانزیشن ما ورته ورکه هم انیمیشن ما ورته ورکه خیا اوس دلته ماته څه وایي ساوند وای تا اپلای کړی دا یو زه ورته وایم دا ساوند ورته نن که د ساوند ډیوریشن تا ورکړی یو ورته وایم دا هم فرض که همدغه یو صحیح دی اپلای ټو آل نه زه ټولو ته نه اپلای کوم آن ماوس کلیک دا هم ورته آف کوم ورته وایم د ماوس په کلیک باندې ما سلاید نه بل سلاید ته ما اړوه زه ورته دلته آفټر انتخابوم چک ورته ان کوم او بیا ورته دلته فرض که یو سیکنډ یا دوه یا درې ورته انتخابوم فرض که 15 به ورته انتخاب کو یعنی کله چې زه اوس سلاید شو اخلم 5 باندې ساوند که ورته ورکم ساوند هم پې اپلای کېږي دا ساوند چې څومره وخت لینت ولري هغه هم دلته تغییر کولی شي چې راولي ماوس کلیک باندې مخه یا دغومره وخت سلاید شو کوه او دې نه وروسته یې خپله بدلوه اوس راځو سلاید شو ګورو چې دا کار کوي او که نه F5 ورته وهمه ګورئ یعنی لومړی خو یې ټکس موږ سره راوستلو ولې د ټکس څخه وروسته چې د عکس دی لږ وخت یې ونیو هغه عکس موږ سره راغی او همدا ډول کله هم چې بل سلاید موږ تاسو ته راځي نو هغه هم موږ تاسو کولی شو چې دلته راشو او وخت ورته زیات کو تاسو خپله خوښه ده چې آن ماوس کلیک باندې تاسو غواړئ چې سلایډونه بدل شي یا ترانزیشن یا انیمیشن بدل شي او که خپله وخت ورته ورکوئ چې د وخت څخه وروسته هغه تغییر شي او بدل شي یعنی دواړه فسیلیټیانې تاسو سره شته ټایمینګ کې موږ تاسو مهم کارونه هم ترسره کولی شو ځکه سلاید ته وړو باید یو ښایسته غږ ولري چې هغه زموږ پریزنټیشن ته ښکلا ورکړي دا غږ باید څومره وخت واوسیږي 1 ثانیه 2 ثانیې 10 ثانیې ماوس کلیک باندې دغه انیمیشن او ترانزیشن وشي که په خپله خوښه آفټر د دومره وخته یعنی وخت به ورته وټاکي اپلای ټو آل په ټولو سلایډونو اپلای کوي که یوازې مینولي هر یو باندې ځانګړی اپلای کوئ نو دا موږ سره و د ترانزیشن خبره کله چې موږ سلاید نه سلاید ته وړو همدا ډول دننه په سلاید کې چې دی موږ چې کوم انیمیشنونه اپلای کوو د هغې پورې مربوط کمانډونه او اپشنونه